بسم الله الرحمن الرحیم. ملګرو دې خلکو ته چې پاتې رالې که نه، بیا دې په یو حال کې هم نه پرېږدي. همدغسې حل یې د مینو سره کړی دی، دونه په جړولې ده. د ټول نه مخکې راشئ ویډیو یې وګورئ. نو کومه ویډیو چې وه هغه تاسو وکته پوره، که ستاسو خیال وي د مینو څه داسې تصویران هغه مخې ته راغلي دي په ټیک ټاک کې چلیږي. دې نه علاوه د سوشل میډیا کوم نور پلیټفارم چې دي هغه هم چلیږي او تاسو ته دا وخت په هغه په سکرین باندې زه هم ښیم چې دا تصویران دي. اوس خلک وایي هیا ته یې ولې ښیې؟ نو د دې کوم مینو وایي چې زه په دې باندې قسم خورم، بلکې هر قسم شرط دپاره هغه هم تیاره ده. هغه وایي چې دا تصویران هغه زما نه دي، یعنې لایو راشي په هغې کې د دې تصویرانو کوم ټول حقیقت چې دی هغه بیان کړي. بل تاسو سره مونږ یو ویډیو شیر کړی وه، په هغې کې هم مونږ تاسو سره دا تصویران دي نه علاوه کوم د دې نور تصویران چې وایرل وو، یعنې دا شو. زه درته اوس بیا هم یم، دې تصویر ته وګورئ او دې ته وګورئ، څونه د یو بل نه هغه بدل دي. لکه د دې مخ ته وګورئ، بیا راشئ د دې مخ ته وګورئ، بیا پکې د دې ته وګورئ، بیا دې ته وګورئ. یو هم د هغې یو بل سره میچینګ نه خوري چې په هغه نسبت سره مونږ دا ووایو چې آیا د دې تصویر هغه وایرل شوی دی. یعنې د دې تصویر څومره ډېر زیات مختلف دی، بیا دې ته وګورئ، بیا دې ته وګورئ، ټول د یو بل نه ډېر زیات مختلف دي. خو بس خلک دي او هغه راځي او په مینو پسې د چا تصویران چې دي هغه رلي په هغې پسې لګوي، وایي چې آیا دا د مینو تصویران هغه وایرل شوي دي. اوس دې ته پکې تاسو وګورئ او دې ته وګورئ، ټول د یو بل نه هغه مختلف دي. او کم د جړا ویډیو بل طرف ته دې ویډیو طرف ته اوس راشئ، دا ویډیو ډېره زیاته چلیږي. اوس تاسو نو دې باندې خو مونږ پوره په تفصیل سره خبره کړله، نور پرې هغه خبره نه کول غواړو ځکه ډېر داسې دونه بحث پرې نه دی پکار. په هغې باندې مونږ کړله چې د دې د مینو سره هغه اوس څه تعلق دی. د دې مخ ته وګورئ، دې نه علاوه نور کم سټایل ته وګورئ، هغه هم هر څه ډېر زیات مختلف دي. کومه ویډیو چې هغه په سوشل میډیا چلیږي. بل طرف ته د مینو کم زه به تاسو ته دا هم شریک کړم، کومه د جړا ویډیو چې راغله په دې کې کوم څه حقیقت نشته، دا زړه ویډیو وه. مخکې به هم خلکو په دې پسې خبرې کولې، د تقریبا کال د دې ویډیو کېږي. نو دا هغه ویډیو اوس خلک رلي هغه دغه کوي. خو مونږ تاسو ته صرف دا وایو چې برای مهرباني د چا زندګي چې کوم ده هغه دونه مه خرابوئ، خلک دونه مه ټارچ کوئ چې هغه اخر په جړا شي یا فریاد شروع کړي. دغه ویډیو به تاسو سره هم شریک کړه. امید لرم ویډیو مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زموږ په چینل نوي یئ چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.